سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. یو چا موږ ته ویډیو راولېږله چې دغه ویډیو نن سبا د مردان د هغه روډونو په باره کې ده چې هلته پې بدکاریانې کېږي. قدرمنو دغه ویډیوګانې به هم تاسو سره شریکوو، خو د هغې نه وړاندې یو څو خبرې کول او یو بله ویډیو هم تاسو سره ضروري ګڼم چې په مردان کې د پری خان په نوم باندې چې کومه ډانسره ده او کومه بې شرمي کوي، د هغې ویډیوګانې به هم تاسو کتلې وي. دې سره سره نن سبا په مردان کې ځینې داسې ښځې، ځینې داسې خلک پیدا شوي دي چې دغه ښځې یا دغه خلک په روډونو باندې ولاړې وي او کوم چې داسې مالداره کس یا ښه ګاډۍ وي ورسره هغه ته اشاره ورکوي او هغه سره بیا خبرې اترې کوي. د خبرو اترو نه پس بیا ډېر داسې لیدل شوي دي چې دغه ښځې یا دغه جینکۍ دغه ګاډو ته ورخیږي او دغه کسانو سره په یو نه یو خوازي او خپل شهوت او خپل خواهش ورسره سړوي او د هغې په بدل کې دوی بیا د هغه کس نه پیسې اخلي. داسې ویډیوګانې ډېرې زیاتې په سوشل میډیا باندې هم راځي چې همدغسې اکټیویټیز پکې لیدل شوي هم دي. خو دغه ویډیو چې موږ ته یو چا رالیږلې ده، نو تاسو یې چې کله وګورئ ډېر زیات به حیران شئ. د دې نه یو چا ویډیو کړې ده، دغه ګاډی چې کوم ولاړ دی د ګاډي نه شاته ویډیو شوې ده او دغه ویډیو یې بیا سوشل میډیا ته ورکړې ده. د اعلی حکامو نه او خلکو نه یې غوښتنه کړې چې د دې په خلاف باندې باید یو اکشن واخیستل شي. قدرمنو دا داسې ډېر واقعیات چې داسې په پېښور کې یا په د پښتونخوا په نورو ښارونو کې داسې کارونه شوي دي او داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي دي. د هر علاقې یا د هر ضلعې کوم چې افسر وي، کوم ډي ای جي یا د هغې نه ښکته محکمه چې کومه ده، اسسټنټ کمیشنر یا کمیشنر، هغوی په نوټس کې دا خبرې راوستل پکار دي او د دې څیزانو مخنیوی کول پکار دي. که د دې څیزانو مخنیوی ونه شي نو هغه ورځ لرې نه ده چې زموږ ستاسو نوی کول چې هغوی په هېڅ هم نه پوهېږي، هغوی به هم په دې بې شرمۍ کې ککړ شي او دې څیزانو ته به هغوی هم لاسرسی پیدا کړي. تاسو زما د خبر سره څه نظر لرئ؟ نظر راسره خپل شریک کړئ. له نورو آینده تازه ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب